ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. بچو راغلی دی نن حاضري به راکوي ښه چمکینو چیلمو لاونډو خرډګو تاوسې ښه بچو دا حاضري ماشاءالله ډېره ښکلې راکړه د دې نوي توتني نوم به پکې مو واچوو توتنې چپ شه بې غیرته غونده کې ښه بچو ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم تاسو ما د هغې جوابونه راکوي پاسه چمکینه ته راشه دې خوا د دال مانا دالمان دلته بې غیرته غونده کې دعواتو کینه بې غیرته پاسه چینمه دې خوا راشه ته د ښه مانا خرگوش بی غیرته کینا بی غیرته ټکه نه یادې تو راشه راونده تره پاسه د بامانه باجا بیا خو د دې دان نه دوپړې او صرف راځي ما خوم داوي ای بی غیرته د دې نه پیدا کینا بی غیرته غونده کې د دې نه پیدا یې ټول را پاسه ته تو دنیا د چا مانه چته چته نه چنچنه کو بی غیرته کینا بی غیرته غونده کې تاوسه ته باسه دا عمران کاکا او دا نو شریف په سر روان دي دې خوا راشه جی عمران کاکا ټیکر کړی نو شریف د شپې راغی او د سته بورې د ډکې کړې او د ځان سره یې نو دا زردالي ورسره به سر روان دی دې څوکۍ کوله کنه اته الله دې پوه کړه د دې دپاره راغلي کښېنه بې غیرته غونده کې پاسه خال ډګه تو دا پاکستان په څه مشهور دی پاکستان څه بل غټه کارنامه خو نه ده کړې خو پلاستیک او پیسه او غټ ورجې اته الله دې پوه کړه کښېنه پاکستان په غټو روجو مشهور دی ته باشي چمکینه ته پاسه پاکستان چا آزاد کړی دی ها د سکول اته الله دې تبارک کړه قید اعظم آزاد کړی کښېنه بې غیرته غونده کې توتنیه ته پاسه پاسه دې خوا راشه دې خوا راشه چین لري دی که نور لري دی جن خو لري دا نور دا دی لاس ښکته که لاس په دې ورسره ولګي بې غیرته کښېنه نور نږدې دی لاونډه ته پاسه ته ولې په دې کلاس کې هسې خفه خفه ناستې دا نور خوشحاله دي خاندي ټول او ته خفه ناستې نور مې په هسپتال کې او پلار مې په تاڼه کې دی څه مطلب و مورې په هسپتال کې ډاکټره ده پلان نو داسې دې کې د خفګان څه خبره ده کښېنه مړه سمه خبره کوه خفګان په دې کې څه دي چمکینه ته بیا پاسه پاکستان څه صوبې دی څلور کمې ته ووایه مغرب شمال جنوب کښېنه بې غیرته غونده کې ټکی دننه راځي یاده که نه تاسو ته دا پته اوسه پورې ونه لګېده تو دنیا ته پاسه دې خوا راشه دا جمع که دا جمع که یده الله دې تباه که کښېنه بې غیرته کښېنه بالک سکول ګال بند دي کښېنه بې غیرته غونده کې وال بند دي وال بند بچ لاونډه ته پاسه لاونډه دې خوا راشه دا څه شی دی دا څه شی دی زه خو نه پېژنم دا ستا هغه پلار دی ته یې نه پېژنې کښېنه بې غیرته غونده کې راپاسه تا وصیتو دا څه شی دی دا د لاوڼ پلار د خپل اختیار کته یو سختي برابر یته تا ته خو ډېر تکړه شوی دا ولې ډېر تکړه شوی زه ورسره ټلویزیون هم کوم جي یته الله دې پوه که ستا دا ټلویزیون دې ورک شي ته ورسره ټلویزیون هم کې پاسه چینمه ته پاسه دا شومنې دې راوړي دي او جی څه دې کړې سزا کوړته مې وړل ګوډه سزا پسند دی که مې د ګوټ کړی کښېنه زه هم ګوډه پټې کې نه پوهېږی بې غیرتو ګوټې دې نه دی کړی زه راته هم ښه دې وکړو سر یو سوال کوم څه سوال کې ستا به څه سوالي نالایقه وکتو 14 اگست کله دی یاره دا 14 اګست الله دې پوه کړه دا په 14 تاریخ دی او دا خو زموږ دپاره یو لوی اختر دی سم 14 اگست مونږ پسو یته الله دې پوه کړه 14 اګست مونږ نه کښېنه بې غیرته ټکه تاسو نه یاد کوئ زه درنه تنګ شوم خو دې وپوه کړه نه ویم تاسو ته نور سبق بس دی لاړم درنه